السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو داسې ویډیو سره نه شیر کوم چې یاره یو انسان چې کوم دی ځمکه ژوندی وردننه کي. اوس په تاسو هم حیران یې په دې سیټ دا ویډیو تاسو لا ولګورئ. ډېرو ملګرو چې کوم دی راسینډ کړه په میسنجر واتساپ باندې چې یاره دې کس له الله پاک عذاب ورکړی دی چې د ګناهګارو. نو ملګرو تفصیل د سره هم د دې ویډیو شیر کوم. تاسو لا ول دا ویډیو ګورئ. ښه باقاعده نه سی سی ټي وي فوټیج کیمره ده او څه ځنګل غوندې دی، یو کور دی خو شاده به تاسو وینئ. تاسو لا ول دا وګورئ چې یاره دا سړی څنګه ورتللی شي دې ځمکې ته. ملګرو دا ویډیو به مو کتلي ډېره زیاته وایرل ویډیو د خلکو ورکړې چې یاره ځمکې سړی وخوړ، یعنې ځمکه ولګېده او سړی وخوړ. نو بلکل الله پاک ته هېڅ هم ګران نه دي او کیدای شي دا چې ته ګناهګارو ګناهونه به یې کړي ځکه الله پاک سزا ورکړي. بلکل څنګه چې تاسو مخکې قومونو چې تاسو کله وګورئ چې هغې له الله پاک کمې کمې سزاګانې ورکړي دي. په داسې قومونو به شته چې د هغې نه شادوګان جوړ کړي، داسې قومونه به شته چې یاره دا ټوله ځمکه یې بله اسمانه پورې خېجولې ده، هغه ځای نه یې پې الټه راغوځار کړې ده. خلک خبره کوي چې چقڼیان دي کوم نه ټولې پکې چقڼیاګړي دي، د څونه شادوګان جوړ شوي دي، څه پکې په ځمکه ژوندي هم ننوتي دي، څه په دریاب کې غرق شوي دي. د ویډیو مقصد دا دی چې یاره د دې اوس هېڅ پته نه لګي، دا به تاسو راته وایئ چې یاره دا رښتیا دي او که نه چېرته دروغ دي. او د دې هم پته نه لګي چې کوم ځای د خو سی سی ټي وي فوټیج یو کیمره چېرته هغه ریکارډینګ یو کس راغستی دی چې یاره کس راشي او بلکل رڼا ورځ ده او یو دم پکې وردننه شي، ځمکه سورۍ شي او بیا په ځمکه کې سوری هم لا پاتې وي. نو څنګه چې تاسو له پته ده چې یاره الله پاک رحمتونه هم ډېر دي خو بلکې د دې په مناسبت سره یاره د الله پاک عذابونه هم ډېر دي او بلکل کولی شي الله پاک. الله چې څه مو غواړي هغه کولی شي. تاسو به د مشرانو یو خبره اورېدلې، یو خبره سیر کوم. زموږ د خپل زما د اوس وخت زموږ کوم اوس مشران الله دې ورله ژوند ورکړي ژوندي دي چې یاره د هغوی د خبره ده چې یاره زموږ د سترګو د وړاندې داسې داسې مړي پکې دي چې کله موږ په ځمکه باندې کېښودو نو بره به غوزار شو، له تر اوسه د هغې پته نه ده لګېدلې. او د هغې شاته پس منظر بسو چې یاره وایي هغې به دا کار کوو چې کله به د چرګې سره د ماشوم بچوړي کله چې چرګ هغه بچوړي راوړي او واړه واړه بچوړي څونه مزیدار بچوړي وي. نو هغه جاهلان چې به کوم هغې باندې به یې خپه کېښوده او ویې به چې دا چې کله دا چغ وکړي موږ چې به یې خپه کېږدو هغه یو کونی ونتي وکړي سا خو به د هغه چرګوړي نه ووت. وایي دا کله چې دا اواز وکړي دا چرګوړی موږ چې به یې خپه کېږدو نو دغه اواز موږ له ډېره زیاته غټه مزه راکړي. دا به هغه جاهلان وي. نو چې کله هغه جاهلان مړه شو الله خو به بخلي ځکه نه چې ځمکې نه دي پرېښي نو الله به یې څه وبخي. نو چې هم هغه جاهلان مړه شو زموږ د وختو به یې په چرګانو باندې په چرګوړو به دې بچوړو باندې خپې کېښودې او چې کله مړه شو نو چې موږ په قبر کې یو ځل کېښو بلا پکې دي نو هغه به یو داسې د دماکې په شکل کې یو اواز به شو هوا به والوت نه به بیا مړی و قبر به خالي و. یو ځل یې ځمکې ته راغوزار کړو. دا زموږ د دې وسنو خبره ده چې یاره دا زموږ مشرانو موږ ته ویلي. دا هغه مشران اوس هم الحمدلله ژوندي دي. ټولو ملګرو له خواست دی چې یاره په هر حال کې د الله پاک شکر ادا کول پکار دي او د الله پاک د نعمتونو شکر ادا کول پکار دي او خاص کر په دې باندې چې یاره موږ مسلمانان یو او چونکې موږ داسې ګناهونه الله مه کوو چې یاره الله پاک موږ داسې سزا راکړي چې هغه په دنیا کې عبرت وګرځي. ټولو ملګرو له خواست دی چې یاره داسې کارونه پکار دي چې یاره په هغې باندې ستا دنیاوي ژوند هم ښایسته وي او ستا آخرت به هم ښایسته وي. ملګرو دغه ویډیو او د دې دغه چې یاره کیدای شي دا شوي وي ځمکې دغ کړی وي نو ډېر ملګري وایي چې دا څه قصه ده. نو کیدای شي کړي وي خو ډېر زیات ګناهګار به په ژوندۍ ځمکه چې کوم دی راښکولی دی خو دا به د دنیا ډېر بدبخته انسان و چې یاره په ژوندونې باندې ځمکه راکاږي خو دا به څومره بدبخت دی. توبه ویستل پکار دی ملګرو. اول چې کوم دی استغفار هم ووایي او بیا په کمنټس کې را سره دا شریک کړي چې یاره دا چېرته رښتیا دي او که څنګه.